له ټپي حالته د بریا تر څوکې په افغان جګړه کې د یو ټپي سرتیري د ژوند داستان. 31 کلن ولي نوري کابل 10 کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یو بمي چاودنې په ترڅ کې مرګونه ټپي شو او خپلې دواړه غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړي له میلمه راډیو سره په لومړي ځل خپله غمیزه شریکه کړه. له نن نه 10 کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې نظامي دندې پر مهال د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې د خپل وجود مهم غړي چې هغه زما سترګې ولې له لاسه ورکړلې او ډېر سخت ټپي شوم. ښاغلی نوري د ډېر وخت لپاره کوما حالت کې و، خو چې کله په هوښ راغی ښایسته نړۍ له بدرنګۍ او له تیارو څخه ډکه وه. د نوموړي په وینا خو دغه تیاره تر ننه رڼا نه شوه. د ډېر وخت لپاره د کوما حالت ته ولاړم. هو کله چې په هوش راغلم ښایسته نړۍ مې بدرنګه شوې وله، رڼا ورځ مې توره شپه وله. هو دغه توره شپه تر ننه په ما سهار نه شوله. نوموړی وایي هېوادنۍ مینې هیڅ راپرځولی نه یم. د ده په وینا وطن ته د خدمت په لار کې سترګې څه ځان مې دې هم تر قربان وي. باید وویل چې زه نه خفه ولم او نه خفه یم، دا ځکه چې وطن سره مې ډېره سخته مینه وه. دا خو مې سترګې ړندې شوې، سر مې دې هم تر قربان وي. نوموړی ځوان مخکې له ټپي کېدو د سوکوهنې یو تکړه لوبغاړی او له تېرو 4 کلونو راهیسې د ځغاستې په ملي ټیم کې لوبیږي. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې زه 4 کاله کېږي ځغاسته کوم او همدارنګه کله چې بنا ولم دوستانو زه د سوکوهنې او همدارنګه د ځغاستې لوبغاړی هم ولمه. دی وایي وروسته له سختو ازموینو د ځغاستې په ملي ټیم کې ومنل شوم او د یادونې وړ ده چې نوموړی یوازینی نابینا افغان لوبغاړی ده. سره له دې ټولو ما نه هم په ډېرو برخو کې ازموینه وشوله. هماغه دلیل شو چې ما ته په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق راکړل شو. ښاغلی نوري همداراز زیاتوي چې معلولیت لرونکي وګړي د ټولنې په اوږو بار نه بلکې د ټولنې ممتاز وګړي دي. دی زیاتوي همدا معلولیت ده چې همیشه د سپورټ په ډګر کې د یو نابینا افغان لوبغاړي پر اوږو د سرلوړي افغانستان بیرغ رپیږي. بې له شکه چې نابیناتوب سخته ده، خو زه بیا ډېر زیات خوښ یم. زه ډېر سخت خوشحاله یم. دا ځکه همیش ما په مثبتو اړخونو یې فکر کړی، هیڅ وخت مې کله هم په منفي اړخونو فکر نه ده کړی. دغه نابیناتوب ده چې نن سبا زه په نړیوالو میدانونو د ګران افغانستان درې رنګه بیرغ رپانده ساتم. دغه نابیناتوب ده نن سبا چې زه د ګران افغانستان هویت په نړیوالو ورپېژنم. یعنې په ټول ډول کې په ټول ټال کې چې زه نابیناتوب سره عادت شوی یم، خوښ یم، خوشحاله یم. ځکه دغه قرباني زما صرف د هیوادوالو په خدمت کې وه. دغه قرباني صرف زما د خپل ګران افغانستان په خدمت کې وله. نوموړی وایي له منډې څخه مې هدف دا ده چې نړیوالو ته د افغانستان هویت په ډاګه کړم او نړۍ ته دا وښیم چې افغان ځوانان وړتیا لري. چې نړیوالو ته په ډاګه کړم چې افغانستان کې تکړه استعدادونه شته او همدارنګه وتوانېږم چې د افغانستان بیرغ او هویت په نړیوالو وروپېژنم. ښاغلی نوري همداراز وایي د لویو بریاو تر شا مې د میرمنې لاس ده. زما د بریا تر شا لوی لاس زما د میرمنې ده. دا ځکه چې هرې سیالۍ نه مخکې یا وروسته خپلې میرمنې زه تشویق کړی یم، همیشه یې مانه ملاتړ کړی ده، همیشه زه ستایلی یم. د ملال یو لنډۍ ده، وایي چې په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتمه. دا په دې معنی چې زموږ د افغانستان هر یوه میرمنه ملاله ده. نوموړي ځوان له میلمه راډیو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومته ګیله وکړه چې افغان چارواکي او ان سپورټي ادارې د لوبغاړو په هڅونه کې بې غوره دي. هغه زیاته کړه چې له یو اړخه د روانې جګړې قرباني یم او له بل پلوه د افغانستان د هویت په ډاګه کولو لپاره منډه وهم، خو له بده مرغه د هیڅ حکومتي ادرسه نه یم تشویق شوی. زما د افغانستان حکومت څخه هیله ده
په ځانګړي ډول د سپورتي ادارو څخه چې دوی باید همیشه د افغانستان تکړه لوبغاړي وستایي، تشویق کړي او تقدیر کړي. زه یو بیلګه یم، سره له دې چې د افغانستان لپاره مې په هرې نړیوالې سیالۍ کې د 100,000 میډالونه ګټلي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت څخه، د چارواکو څخه، په ځانګړي ډول د افغانستان سپورتي ادارو څخه نه تقدیر شوی یم، نه ستایل شوی یم او نه تشویق شوی یم. دا چې د روانې جګړې قرباني هم یم، د هیوادوالو په خدمت کې مې سترګې هم ړندې شوې، خو اوسه د سپورت له ډګره د افغانستان هویت په نړیوالو ورپېژنم. علي نوري ځوانانو ته په پیغام کې په زده کړو یووالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې ډېر کله یې روانه جګړه تعلیمي فقر او بې اتفاقي کړوي. افغانستان ځوانانو نه مې هیله ده چې د افغانستان پر اقتصاد باندې تمرکز وکړي، په تعلیم باندې تمرکز وکړي او همدارنګه په یووالي باندې تمرکز وکړي. ما چې ډېر ځوروي د افغانستان اوږده جګړه چې زه د بیلګې یو قرباني یم، د افغانستان اقتصادي فقر، د افغانستان تعلیمي فقر او د افغانستان بې اتفاقي. دغه څلور شیان دي چې ما ډېر سخت ځوروي.